طالبان وایي پر ټولنیزو رسنیو د یوه پخواني پوځي د وهلو ډبولو ویډیو څېړو. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. د دغه وزارت ویان د سید خوستي خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبرۍ راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي. ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یوه کانډک قوماندان و. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یوه خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسونه یې ولچک دي په څپړو او لغتو وهي. پر طالبانو نیوکه کیږي چې له عمومي عفو سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم تېره میاشت وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیله یوازې 4 ولایتونو کې د پخواني حکومت 30 سرتیري ووژلي، شکنجه او یا تری تم شوي دي. طالبانو هغه مهال د راپور رد کړ خو ویل د شکنجې او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړلې دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.